پښتانه دي پښتون د پاره زه هر ځای ته ځان رسوم او هغې زه روژتوم او هغې دپاره علاج کوم الحمدلله. نو دا هم د چا بچي دغه مور به ما ته دعا کوي، خور به ما ته دعا کوي، تورسر به ما ته دعا کوي چې دا ټیک ټاک شي او دې ځینه په حیا په عزت لاړ شي. والله بس ایس په مسکل بس نه به م د پلار اورېده نه به م د مور اورېده نه به د وروریانو بس کاشف بایجان روچت کم شکر الحمدلله نن ویل تېره 15 ورځې مې نه برابرېږي شکر الحمدلله ښه برابر یم. دا دی لږ راخم شوم چې رالم دا مخ مې داسې و شکر دی راښه شوم एकदम. نن سبا چا سره خپلو بچو لم ټیم نشته او دا ځوان دی یو واحد پکې پیکې کې چې راوچت دی د هر چا غږ جوړ شوی د غریب د یتیم د بېوسه هر ځای ته یې ځان رسولی که بادي که باران وي که کراچي وي که لاهور وي شاته شوی نه یې. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع په نام د الله چې بخون کې مهربانه ذات دی. ملګرو نن مدد سنټر کې موجود یم. راسره ولاړ داسې شخصیت چې د ستر محتاج نه دی. تاسو په سوشل میډیا باندې ډېر کتلی وي تل لپاره د غریب سره ودرېدلی چلته بېوسه دی هغه ځان رسولی دی او د هغوی اواز یې په سوشل میډیا باندې اوچت کړی دی. د هغوی یو ښه سوچ کړی دی چې کوم ځای کې منشیات لکه څوک کم کس په منشیاتو کې ککړ وي هغه اوس د هغوی لپاره یو داسې یو سنټر جوړ کړی نو کاشف علي بهیر راسره موجود دی. دوی سره د دوی په هسپتال باندې خبرې اترې کوو چې یاره نن سبا کم ینګ زموږ مشران دي لکه ډېر پکې سپین ږیري دي نن سبا ډېر واړه واړه 14 سال 15 سال ماشومان دا چې کوم دي په دا نشو کې مبتلا دي. په باره کې د هسپتال په باره کې خبرې اترې ورسره کوو. زموږ سره اوسئ. کاشف علي بهیر د ټول اول خو درته پروګرام کې د ټیم راکولو یو جهانمند الله خوشحاله آباد لره یو جهانمند خوشحاله اوسئ تل اوسئ آباد اوسئ چې تاسو موږ ته راغلئ مدد سنټر ته راغلئ او تاسو زموږ اواز سره لبیک نارې کوئ تل اوسئ آباد اوسئ کامیاب اوسئ یو جهانمند. ډېره مننه ستاسو هم. کاشف علي بهیر دا راته ووایه چې یاره څنګه مو سوچ وکړه هسپتال دپاره؟ الحمدلله زما خو ټول عمر د انسانیت دپاره سوچ دی. ما ټول عمر د داسې خلکو دپاره هلې ځلې کړي دي داسې خلکو دپاره منډې والي دي ځکه چې دا هم د چا بچي دي او خاص تر زموږ پښتانه دي پښتون دپاره زه هر ځای ته ځان رسوم او هغې زه روژتوم او هغې دپاره علاج کوم الحمدلله. نو دا هم د چا بچي دي هغه مور به ما ته دعا کوي خور به ما ته دعا کوي تورسر به ما ته دعا کوي چې دا ټیک ټاک شي او دې ځینه په حیا په عزت لاړ شي. کاشف علي بهیر دا راته ووایه چې یاره څومره لکه نن سبا څنګه تاسو ته پته چې کوم 14 سال 15 سال ماشومان دي دا په نشو باندې راوړي دا څه وجه کېدای شي؟ یار بس دې کې به زه څه خلک یاد کړم چې کم خلک دا خرڅوي ځکه چې هغې به سوچ نه کړي یا به هغې کره داسې ماشومان نه یا به هغې کره داسې واړه نه ګلالي به نه چې کم خلک یې خرڅوي او هر ځای کې نن سبا نشه ملاویږي. نو دې کې زه خاص تر خیبر پښتونخوا پولیس ته ریکویسټ کوم چې دې خلاف ته انفارمیشن وشي د دې خلاف ته معلومات وشي او دا خلک گرفتار شي چې کم خلک دا نشه خرڅوي. کاشف علي بهیر بل دا خبره ته وکړئ چې یاره څومره تعداد کې تاسو سره دلته کې؟ الحمدلله ما سره 60 کسان دي 60 کې را سره فری 20 کسان دي الحمدلله دلته په حیا په عزت ژوند تېروي. مدد سنټر د شاهین ټول گلی نمبر 8 کې الحمدلله دا ځوانان دا مشران دا کشران ما سره. ډېره مننه کاشف علي بهیر. مننه. ماشوم را پاس ولګ را پاس دا ماشوم ما پرون راوستی دی ډېر زیات مطلب د نشې خپله مور ورنه هېره کړې خپل پلار ورنه هېره کړې. الحمدلله زما سوچ هم دا دی چې داسې بچو له یو سوچ وکړم داسې بچو لپاره یو مستقبل جوړ الحمدلله. نن مدد سنټر کې د لاس کې تسبیح دي او دی خوشحاله دی نو دی به مونږ ته هم دعا کوي مدد سنټر ته هم به دعا کوي او خپل مور او پلار ته هم به دعا کوي. بلکل. څنګه یې خوی؟ خیریت دی غیر دار ته ووایه چې څنګه نشو ته راته راغلی؟ والله بس ایس په مسکل بس نه به م د پلار اورېده نه به م د مور اورېده نه به د وروریانو بس کاشف بایجان روچت کم شکر الحمدلله نن ویل تېره 15 ورځې مې نه برابرېږي شکر الحمدلله ښه برابر یم. دا دی لږ راخم شوم چې رالم دا مخ مې داسې و شکر دی راښه شوم دوایان هم ټیم په ټیم میلاویږي. څومره ټیم نه نشه کوله؟ نشه خو 2022 شروع کېدو چې نشه مې شروع کړه. دې نه مخکې سکول سبق څه ویلو که نه بس؟ سکول مې ویلو سکول مې پرېښی دی ګاډی مې وجنګول هر څه مې مازغونه ووتو. نه او چې کبه آیس نشم کوله؟ آیس به مې څکل. آیس دې څکل؟ دا کم کسان چې تاسو ګورئ که نه دومره څه پیغام ورکوئ چېرې دا نشه کوئ دا مه کوئ؟ یاره بس چې زموږ دا پیغام نه ورته چې یاره یو ورور دې دا نشه نه کوي والله کې لږه نشم ښه ده نه او دا یو نشم ښه نه داسې د ضلالت زندګي به یې پکې. ډېره مننه.
کشف علي بھائی ورکوټي کې اخري کې څه میسج څه پیغام حاجي صاحب راشه زه به څه میسج پیغام ورکم او زما روجان ما سره یې دلته الحمدلله هغوی بار بار راځي دلته مونږ سره ولاړي نو ما خو ټول عمر همدغه ویلي دي چې یو بل سره مینه محبت نفرت نه ځان وساتئ نور به حاجي صاحب پیغام هم ورکړو د دې بچو دپاره به یو ښه میسج هم ورکړي حکمت بھائی یو جان مننه چې تاسو موږ له ټایم راکړو علم خوشحال آباد لره کشف علي د څه تارو محتاج نه تاسو خپله د سپینګیري د ماشومان د ځوانان ټول ولدل چې دا ټول شپېته اویا کسه د ده په ذمه نن سبا چا سره خپلو بچو له هم ټیم نشته او دا ځوان دی یو واحد پکې پیکې کې چې راوچت دی د هر چا غږ جوړ شوی د غریب د یتیم د بېوسه هر ځای ته یې ځان رسولی که بادي که باران وي که کراچي وي که لاهور وي شاته شوی نه په خپله خرچه په خپله ذمه باندې دی ځي خو هغه خال بیا کم بې خونده خال دي زه به یو خبره د ده وکړم چې اویا اتیا روپه والا پیکیج وکړي ما پسې خبرې کړې تا پسې کړې ده پسې کړې نو دا نه یې پکار داسې خلکو مرسته ته ونکړي الله پاک د د خور مور پر دور ساتي زموږ روریان دي هېڅ خبره نشته موږ پسې دي وایي زموږ کار انسانیت دی خدمت دی او د داسې خلکو په مخ باندې خندا پیدا کول دي د داسې روریانو چې په مخ خندا پیدا شي دا زموږ دپاره هر څه دي موږ به خلکو ته نه ګورو او الحمدلله کار ښه روان دی مریضان سره ښه ډېر دي ډېر خویندې میندې راماندې اتبار کړي ډېر روریان راماندې اتبار کړي الله پاک د هغې ته ډېر عمر ورکړي او حاجي صاحب ته هم د الله ډېر عمر ورکړي دې اسپتال ته خپل اسپتال ویلی دی او بار بار دلته راځي بالکل مونږ د هر چا آواز جوړیږو د له راځو دا زموږ خپل اسپتال دی دا زموږ خپل بچي څنګه د خپل ټایم ورکوي خپلو بچو له دوله بیا همدغسې مونږ هم ورکړی وخت په وخت د دو آواز مونږ جوړ شوي یو دې کې تاسو وکړئ سپینګیري ځوانان دي نن یو دوه بچي کینو که مونږ کور ته پسې لاړو چاپم پې ووهله لارې خبر نه و دغه ځوان راوچت کړل واحد دا ځوان دی چې په خپله ذمه په خپله خرچه په خپل ګاډي کې رایې وستل او دلته یې فري داخل کړل د هغې دوایي د هغه خوراک د هغه کپړې د هغه ټوله خرچه د په خپله ذمه واخیسته نو داسې خلکو سره ودرېږئ تعاون وکړئ مرسته وکړئ د مدد سیټر چې کومې نمبر یي نیغ په نیغه دې سره کنټیکټ وکړئ یو جهان مننه چې څوک هم خپل بچي پرېږدي داسې خلکو سره یې پرېږدي چې یاره هغه د سټیج مطابق وي خاص نظر پې ساتئ تعلیم پې وکړئ نو پښتانو ودرېږئ داسې خلکو سره علم قدرمن که مننه یو جهان مننه خوشحاله اوسه خیره کې ورته دا زما بابا جان څه غزل ډالېږي ځکه چې میلمه راغلی دی او چې میلمه خپله اړ دی شي د حباب کلا په سر کا سور په اشا د هوا لکه خیزر هسې پاسه اوبه وڅکه د مقام له زمینه قدم کېږده په اسمان لکه عیسی د هغه استاد شاګرد شه چې در وښایي کیمیا دا چې ما درته بیان کړو چې حاصل کړې واړه ده هلته ما کړه رحمانه د خوبانو د وفا ډېر ښه ډېر ښه ګران کتونکو پښتنو الله هم تل خوشحاله کامیاب ساته که څوک هم راتلل غواړي مدد سنټر ته شاهین ټولګل نمبر 8 کې دا هاسپټل دی چې کوم کانټیکټ نمبر یې مخامخ بالکل په دغه نمبرو رابطه ساتلی شي ډېر خلک شته چې هغوی علاج کول غواړي یا علاج نه مطلب هغوی باتې دي نو بالکل په دغه نمبر رابطه وساتئ او ضرور راشي یو جهان مننه خوشحاله ډېره مننه د ټول ناول خو بیا هم د کشف علي بھائی ډېره شکریه ادا کوم چې موږ له ټیم راکړو د هغې نه بعد د حاجي محمد جان صاحب جان نیوز چې کوم هوسټ دی دا هم ډېره شکریه ادا کوم د دوی په وساطت سره دا پروګرام وشو کوم کسان چې نشي خرڅوي هغوی به داسې ورکوټیشن دی پیغام ورکړم چې څومره کسان د څومره مشران څومره زموږ وروڼه تاسو ته ښکاري دا په نشو کې مبتلا او کشف علي بھائی الله یې ډېر عمر ورکړي هغه اوس دلته علاج کېږي هغه کسانو دا پیغام دی چې که تاسو نن نشي نه خرڅولی نو دا ځوانان باید نن په خپلو کورونو کې وای د خپلو بچو سره هسې ورکوټیشن د سوچ ځان سره وکړئ چې که چېرې ستاسو بچی دا نشي کوي او داسې حالات کې وي نو تاسو په زړه به څه تېرېږي ډېره مننه ملګرو تاسو مهرباني وکړئ چې د کشف علي بھائی سره ودرېږئ د مدد سینټر سره رابطه ضرور وساتئ د هغوی سره تعاون وکړئ ډېره مننه تر بل ویډیو پر مهاله زما کیمرمین راکړي اجازت